نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د ریډینګ په برخه کې د 99 انګلیش ټاپکس څخه دریم ټاپک دی هغه د هولي قرآن بوک دی. هولي قرآن is a book of guidance. قرآن کریم د لارښوونې او هدایت یو کتاب دی. It was revealed to by Allah. دا د الله تعالی په واسطه سره څرګند شوی دی. It was revealed to Prophet Muhammad peace be upon him. دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ښکاره شوی دی. The Quran is for everyone. د قرآن کریم چې دی د ټولو لپاره دی. We must read the Holy Quran every day. موږ هره ورځ باید قرآن کریم ولولو. We must do whatever the Quran tells us to do. موږ باید هغه څه وکړو چې قرآن کریم موږ ته وایي. The Quran brings peace and happiness for everyone. قرآن brings قرآن کریم راوړي peace سوله happiness خوشحالي for everyone د هر چا لپاره. قرآن کریم د هر چا لپاره خوشحالي او سوله راولي. It has 66 verses and 114 surahs. دا شپږ آیاتونه او 14 سورتونه لري. I recite the Holy Quran every morning. زه هر سهار قرآن کریم لولم. Studying of Holy Quran has a lot of reward. د قرآن کریم مطالعه زیات ثواب لري. And everything about the world is explained in Holy Quran. هر څه نړۍ په هر څه په قرآن کریم کې تشریح شوی دی. It descended on our beloved Prophet Muhammad peace be upon him. دا زموږ پر ګران محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې را نازل شوی دی. Who is son of Abdullah and grandson of عبدالمطلب. څوک چې د عبدالله زوی او د عبدالمطلب لمسی دی. I recite the Holy Quran every morning. زه هر سهار د قرآن کریم تلاوت کوم. And readers of this book او دغه کتاب لوستونکي به will be in paradise or جنت په جنت کې وي. The reader of this book will be in paradise. دغه کتاب لوستونکي به په جنت کې وي. Finally بالاخره I would like to say زباید وایم that this is very sacred book. دا ډیر مقدس کتاب دی. And reader of this holy book will reward. او دغه مقدس کتاب لوستونکي ته به ثوابونه ورکول شي. راځو د وکابلري برخې ته. په وکابلري برخه کې د هولي قرآن د عنوان ریډینګ ته چې کوم لغاتونه ستا پکښې کې هغه دلته ترتیب سره موږ درته وایو. ریډینګ ګایډنس معنا لارښوونه یا هدایت. ریویلډ معنا څرګندېدل یا ښکاره کېدل. پروفیټ معنا پیغمبر. وټ ایور هر څه چې ډو کول ترسره کول اجرا کول یو کار کول. ایکسپلین تشریح. هلته په ریډینګ کې ای ډي ورسره اضافه شوی دی. ای ډي چې دی هغه د زمانې پر اساس باندې د کړه شوي دغه دپاره استعمالیږي، یعنې د کړي کار دپاره استعمالیږي. ډیسنډډ معنا نازل شوی یا راکښته شوی. بیلاوډ معنا محبوب ګران. ریسایټ معنا تلاوت کول یا تلاوتول. راوړل برینګ معنا راوړل. فیس معنا سوله. هافینس معنا خوشحالي. ورس معنا آیات او ورسز معنا آیاتونه. دا د جمع دپاره د اسمونو د جمع طریقه خو موږ په تیر ګرامر کې ویلې وه، تېره ورځ کې هم په ګرامر کې ویلې وه. ورلډ معنا نړۍ. پاراډایز معنا جنت. سکرډ معنا مقدس. ریوارډ معنا انعام جایزه. او هولي معنا مقدس پاک سپېڅلی. دا و زموږ تاسې د نن درس چې د قرآن کریم په اړه مو ووایه. خدای دې وکړي چې یو څه ځینې زده کړي او راتلونکي درسونه به د خیره سره په پرله پسې ډول سره درته پورته کوم. السلام علیکم ورحمة الله.